د انارو په باغونو کې اکثره هغه باغداران چې باغونه د انارو د لري ډېر په تشویش کې وي او ځینې بزګران هم د انارو د شاخه بري سره نه پوهېږي. موږ راځو د انارو د شاخه بري څو لنډ نکات تاسو ته تشریح کوو چې تاسو ورسره پوه شئ چې انار باید سره کوم شاخه بري شي. لومړی به تاسو راولاړېږئ د انار په بوټي کې هغه شاخونه به یا نوي لښتې به پرې کوئ چې هغه د لاندې د انار د لاندې حصې څخه راپورته کېږي چې سکرونه ورته وایي، یا کله کله هم د انارو پر لوړو شاخونو مستقیمې تیره لښتې راپورته سوي هغه باید ځینې کته سي. په دوام قدم کې تاسو راولاړېږئ هغه شاخونه چې هغه مات وي، یعنې نور په آینده کې تاسو ته میوه نسي درکولی، دا شاخ یې مات سوی هغه باید تاسې ځینې کته کړئ. دریم کوم شاخونه چې مرضمن وي یا په مرض اخته وي تاسو په دې پوهېږئ چې دا ستاسې ټوله بوټي در خرابوي یا نورو بوټو ته دغه مرض انتقالېږي. په هغه صورت کولی شي چې هغه شاخونه تاسې ځینې کته کړئ. تر ټولو مهمه په انارو کې چې اکثره خلک زه وینم خپل د باغو ټوله درختې یا درختې خرابې کړې وي، د انارو د لاندیني شاخونه یې ورکته کړي. تاسو راسئ دلته د انارو دغه لاندې شاخونه تاسو وینئ دا ټوله لاندې د خیمې په ډول رایله سوي دي، خیمه ډوله شاخونه دي چې دې ته موږ چنګ شاخونه هم ویلی سو، او دا ټوله د میوې شاخونه دي. ډېر خلک دا فکر کوي چې موږ کله د انارو دا کښتني شاخونه ځینې وو نو زموږ به بوټي ډېر سم سي نو بیا به ښه میوه راکړي، ولې هغه دوی غلطي کوي. تاسې وګورئ پر دا ځای خپله ګوره انار یې کړي دي، دلته په لاندې حصه کې انار کړي، د شاخو پر دا ټولو کښته حصو باندې دا انار کوي تاسو ته. نو د دې ډېرې ګټې هم دي چې تاسې دغه لاندې شاخونه د کوچنیوالي څخه د بوټي څخه کته نه کوئ، یعنې په کوچنیوالي کې لا د دې روزنه داسې وشي چې انار مو ټیټ وروزل سي او دا کښته شاخونه یې ځینې کته نه سي. د دې څو ګټې دي. ګټې یې دا دي چې یو خو دا بوټي د لمره راګرځي، دوهم دا بوټي ډېر ښایسته معلومیږي یعنې زینتي شکل لري. دریم د دې بوټي هغه میوه چې هغه ډېره کښته یعنې کوچنی لوی هر څوک یې ځینې راشکولی سي. څلورمه ګټه یې دا ده چې تاسې کله دغه بوټي کښته وروځئ دا کښته شاخونه یې ځینې کته نه کوي، په هغه صورت کې بیا ستاسې انار ډېر نه جګېږي، یعنې د هغه ټوله غذا چې ده په دا کښته شاخونو کې مصرفېږي، دلې ګلان کوي، دلې میوه کوي او بالاخره ستاسې بوټي ډېر ګڼ ښایسته او د میوې څخه ډک راځي، یعنې ډېره منظمه او ښایسته میوه به درکړي. نو د نن ورځې دپاره تاسو ته دغه معلومات کافي دي، د دې څخه استفاده وکړئ او لطفا دا ویډیو در سره شیر کړئ تر څو ټولو باغدارانو او کروندګرو ته ورسېږي چې هغه استفاده ځینې وکړي. ډېره مننه.